د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د دغه ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ د یو شمېر ښوونځیو او دیني مدرسو د شاوخوا 600 زده کوونکو ترمنځ د سیرت النبي ازموینې سیالۍ ترسره شوه. مسؤلینو د دې ازموینې موخه د اسلامي ارزښتونو وده او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم له سیرت سره د زده کوونکو بلدتیا وبلله. برنامه که از طرف اداره فرهنگی البرز و با همکاری و با هماهنگی ریاست معارف و امریت معارف ولسوالی کلدار اینجا راه اندازی گردیده بود. اینجا تقریبا 600 شاگرد از مکاتب و مدارس اینجا اشتراک نمودند. ورته مهال یو شمېر ګډونوالو د دغه ډول ازموینو له ترسره کېدو هرکلی وکړ او د دغه کتاب لوستل یې د اسلام د ستر پیغمبر له ژوند څخه د خبرتیا لپاره یو اغېزمن ګام وباله. الحمدلله از این بسیار خوشحال هستیم و از این نتایج‌های بسیاری را خود ما گرفتیم، خواندیم و محل تولید و غزوه‌های آن حضرت صلی الله علیه و سلم را کلشان را ذهن نشین کردیم. این کتابی که چند روز پیش چند وقت پیش که ما توضیح کرده بودن یک کم تم خواندیم، مطالعه کردیم و خیلی معلومات مفید از این درک کردیم. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم معلومات را خواندیم دیگه، معلومات را میشناسیم. یک کتاب خوب و جوانان بسیار شوق میکنه. تمه ده چې د دې ازموینې د پایلو له اعلان وروسته به د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د یادې سیالیو پر 10 غوره ګټونکو باندې بېلابېلې ډالۍ وویشل شي.